دا په سلګونه ځوانان خوست کې د امیرالمؤمنین د صادر شوي فرمان د لا ښه پوهاوي په خاطر دلته ازموینه ورکوي. دا ازموینه له شاوخوا 100 ګډونوالو څخه د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري اخیستل کیږي. مسؤلین وایي د دغې ازموینې له لارې غواړي د امیرالمؤمنین صادر شوی فرمان خپور کړي ترڅو د ناوړه رواجونو مخه ونیسي او په ټولنه کې عامه پوهاوی زیات کړي. کوم فرمان کې موږ سیالي اخلو دا فرمان چې دی د مشرتابه طرفه راغلی دی د کې هغه بد رواجونه چې د موږ ټولنه یا موږ ځوانان ورنه ډېر ځورېږي. کتاب دپاره مو تقریبا 100 ورځې وخت ورکړی و. نن سیالۍ کې تقریبا ګډون کوونکي 1100 کسان دي او ثبت نوم هم دومره شوی دی. هم د لسو والا هم د مدرسې والا هم د فنتون والا ټول ګډون کړی دی انشاءالله. یو شمیر دینی عالمان بیا دا ډول ازموینې د زده کوونکو لپاره تر ټولو غوره لارې بولي څو دوی ته عامه پوهاوی ورکړل شي او نوی نسل له اسلامي اصولو او قواعدو خبر شي. دا ازموینه خو ډېرې مهمه په دې دي چې یو خو زموږ وړه ماشومان او ځوانان به تشویق شي ځکه چې که دوی تشویق شول نو د دوی تشویق نه موږ ډېره لاسته راوړنې لرو. یو خو د امتحاناتو سره بلدیږي او عامه پوهاوی به ښه شوی وي. هغه مشکلات چې موږ په ټولنه کې وینو هغه به انشاءالله زموږ د ماشومتوبه د حل کولو لارې ته روان وي. هغه وطنونه الحمدلله د منځه تلو په حالت کې دي نو عامه پوهاوی ډېر ضروري دی. د ازموینې ګډونوال هم وایي خوښ دي چې په دا ډول برنامو کې برخه اخلي ځکه دا نه یوازې د دوی پوهه زیاتوي بلکې دوی به وکولی شي چې یاد فرامین نورو ته هم ورسوي. دغه موږ لپاره ډېره ګټه ده چې موږ له دغه بد رواجونه منې کوي او بل څه کې مقصد ودونه دي رواجونه دي او دغه ولورې اخیستل چې دي هغه ډېر جګ دي مقصد. واقعا چې دغه امتحان زموږ لپاره ډېر ښه و ځکه چې یو مو عامه مطالعه وشوه بل هغه بد رواجونه چې د امیرالمؤمنین فرمان موږ په هغه باندې تمرکز وکړو باید موږ د هغې امر ومنو ځکه چې د امیرالمؤمنین امر دی موږ باندې واجب دی. موږ د هغو بد رواجونو سره بلد شو انشاءالله دغه رواجونه چې د امیرالمؤمنین فرمان دی په دې باندې به موږ عمل کوو. د خوست اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي په پلان کې لري چې دا ډول برنامې لا ډېرې کړي څو د عامه پوهاوي په برخه کې ځوانان ښه وروزل شي او نورو ته لارښوونه وکړي. احسان الله بابر، امید رادیو، خوست.